د عامه روغتیا وزارت له لوري ډاکټرانو او روغتیا پالانو ته امر شوی چې نسخې په شفري بڼه ونه لیکي او درملتونونه دې د درمل بیه په نسخه ولیکي او مهر یې کړي. هغه اصول چې د عامه روغتیا وزارت یا هم دلته زموږ مربوطه ادارات لوري وضع شوي دي، هغه اصول او قوانین په ټول روغتي پرسنل هغه چې په دولتي سکتور کې دي یا هم په خصوصي سکتور کې دي عملي کړو. د درملتونونو مسؤلین د عامه روغتیا وزارت دغه اقدام هرکلی کوي. هغوی وایي چې له دې کار سره به د عامه هیوادوالو او ناروغانو ستونزې حل شي. نیک کار دی او د ټول لپاره ښه خبره ده. نو بعضې ډاکټران خپله شی دي پوه شو چې نسخه ډېره قیدي لیکي او نو تشخیص هم نه لیکي، نو شرکتونو سره لینک هم لري. نو دا خو ښه خبره ده پوه شو ټول مسلمانانو لپاره د مریضانو لپاره. د صحت عامه محترم وزارت او د درملو او غذا د محترم ادارې د هدایاتو مطابق به ټول درملتونونه مکلف دي چې د نسخې د اجرا نه وروسته قیمت ورته د نسخو په شا کې ولیکو، او همچنان ټولو محترمو ډاکټر صاحبانو ته په ډېر احترام موږ هم غوښتنه کوو چې نسخې په قیدي او شفري ډول ونه لیکي. په نسخه کې د شفري نومونو لیکلو سره ډیری بېوزلو ناروغانو ته ستونزې جوړېدلې او درمل یې په بل درملتون کې نشوای اخیستلی. یوازې به یې د ډاکټرانو له قراردادي درملتونونو څخه درمل په لوړه بیه اخیستل چې تر ډیره یې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي وو. اکثرا ډاکټر صاحبان د عادت لري چې هغه کوم جنریک نوم د دوا چې د هغه نه لیکي، تجارتي نومونه لیکي، له خپل مخصوص درملتون سره کانټاکټ لري او مجبوره ده چې هغه مریض هغه دوا له هغه درملتونه واخلي که په هر قیمت وي، که کیفیت جګ وي، که ټیټ وي. اوس مهال چې د عامه روغتیا وزارت له لوري کوم نوي قوانین وضع شوي، له پلي کېدو سره به یې د ډیری ناروغانو ستونزې هوارې شي. په هیواد کې د زیات شمېر خصوصي روغتونونو له جوړېدو سره سره بیا هم د ډیری ناروغانو درملنه په ښه توګه نه ترسره کېدله. هغوی به د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته تلل. د اسلامي امارت له لوري د نویو قوانینو او طرزالعملونو د پلي کېدو سره د دا ډول ستونزو د هوارېدو هیلې ډېرې شوي دي.